د هوا مرغانو واورئ ما ته حال د وطن راوړئ په وطن به باران ووري د هوا مرغانې ګوري توره شپه د توره خونه شینخالۍ نه ده معلومه او توره شپه به خدای سبا کړي شینخالۍ به خدای پیدا کړي د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مه شئ زه احسان کمال یم د وطن خاطرې ځانګړې د بنډار خپرونه ده راغلی یم د کاناډا مرکز وټاوا ښار ته موږ د داسې یو افغان کور پته موندلې چې نوموړی 10 کاله پخوا کاناډا ته راغلی دی قیوم احمدزی موږ به په موجوده دې خپرونه کې د قیوم احمدزي د افغانستان ژوند د کاناډا په ژوند به ورسره خبرې کوو او د څو شیبو لپاره به ماضي ته ځو او د وطن یاد به تازه کوو هیله لرم چې زموږ دغه خپرونه تاسو تر پای شیبې وګورئ او ملتیا مو وکړئ د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو بیا هم سلامونه ستړي مه شئ موږ راغلو د قیوم احمدزي کور ته موږ به په موجوده په دې خپرونه کې 2 برخې ولرو د احمدزي صاحب د افغانستان ژوند او د کاناډا ژوند او د مسافرت او د وطن کیسې به ورسره کوو هیله لرم چې زموږ د خپرونه تاسو تر پای شیبې وګورئ احمدزي صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی او زموږ بلنه مو منله او موږ سره په خپرونه کې حاضر شوئ مننه په خیر راغلی کمال صاحب محترم د موږ کور ته ښه راغلي الله مو تل راوله تاسو څخه د وصال تلویزیون د مشرتابه څخه یوه نړۍ مننه همدارنګه ستاسې نه مننه ستاسو تخنیکي همکارانو نه مننه موږ ته مو ویاړ وبخلو ښه راغلی ډېره مننه احمدزی صاحب ډېر خوشحاله شوم چې تا سره په برنامه کې یم احمدزی صاحب دا ټولو میلمنو نه زموږ د برنامې له ګډونوالو زما لومړۍ پوښتنه دا وي چې د لا ښه پېژندګلوي په پار چې احمدزی صاحب د کوم ولایت دی که دغه معلومات موږ سره شریک کړي ډېر ښه ولې نه زه اصل کې د پکتیا ولایت د ګردیز د احمد آباد ولسوالۍ یو موږ البته متاسفانه ډېر پخوا د موږ پلرونه له هغه ځای نه کډه شوي دي د کابل او شاوخوا په لوري خو موږ اصلي یو د پکتیا او ژوند مو ډېر په کابل او شاوخوا علاقو کې کړی دی ډېر ښه احمدزی صاحب د وطن یاد به تازه کوو د وطن کیسې به سره کوو راځم ستاسو د ژوند ته د وطن تر ډېره ژوند مو تاسو یادونه وکړئ چې په کابل کې کړی دی په کلي کې څومره وخت پاتې شوي یې او د کلي ژوند مو لیدلی دی او که نه د کلي خو یو هغه ژوند چې په پکتیا کې و متاسفانه له هغه نه محروم پاتې شوی یم البته د کلي کور زندگی خو د موږ افغانانو ټولنیز ژوند ده د کلي کور ژوند ده او موږ خو په اصل کې له افغانستان نه زه خپله ډېر په کم عمر کې موږ هجرت کړی و پاکستان ته راغلي وو نو پاکستان کې د ما ډېر وخت چې ده په پاکستان کې تیر شولو هلته البته د ژوند ډېره برخه مې په دې ملک کې تېره شوله خو هلته م یو څه د سر کلونه او هغه ابتدایه درسونو وخت چې و هغه مو هلته پاکستان کې و تیر شوی ده په افغانستان کې تاسو زده کړې نه دي کړې په افغانستان کې زه ډېر په کم عمر له افغانستانه راوتلی یم
له وطن سره زړه تړل یا وطن سره مینه ډېره خوږه وي نو تاسو کوچنیوالی کې له وطن نه مهاجرت پیټی په اوږو کړی دی غواړم دغه راته ووایئ چې ستاسو پلار ستاسو نیکه ستاسو نور مشران دغه د وطن کیسې تاسو ته کولې چې موږ د څه لپاره هجرت کوو وطن کې څه دي او ولې موږ له وطنه ځو خپل وطن پرېږدو دغه کیسې تاسو ته کړې وې او که نه ولې د عمره خو موږ خپله هم د ما په زړه کېږي په هغه وخت ورځ و وخت چې موږ راتللو له افغانستان نه پاکستان ته مو هجرت کولو البته د موږ پلارو د موږ ترونو ټولو کاروبار لرلو په افغانستان کې د تجارتي پروګرامونه یې لرل چې هغه یې مخکې بول خصوصا د ترانسپورت په برخه کې بیا نو کله چې دغه د ثور د کودتا نه وروسته مونږ ورو ورو هلته خپل ځای پیدا نه کړو دې له خاطر نه چې حکومت په هغه خلکو باندې چې په وطن کې پانګه اچوله هغه د دوی د سیاسي ایډیالوژي له خوا نه مونږ په اصطلاح هلته د مونږ هرکلی نه کېدلو نو مونږ باندې هم فشارونه له مختلفو خواو باندې موږ په پلرونو موږ په ترونو باندې و چې مونږ خپل ټاټوبی خپله خاوره پرېږدو که د افغانستان خواته ولاړ شو د افغانستان د پاکستان خواته پاکستان ته د مونږ سفر البته لکه د نورو ډیرو افغانانو له کړاوونو ډاکو مشکلات وو کله چې مونږ د افغانستان پرېښوده په هغه وخت کې د موږ نه خپل لکه له ټولو افغانانو نه جایدادونه خو بعد هر څه هلته پاتې سول پاکستان ته چې موږ راغلو یو نوی ژوند هم شروع کړلو هغه نوی ژوند چې و هغه وخت کې د موږ عمر هم د ما خپله ډېر کم و البته ابتدایه درسونه مې هلته چې شروع کول ما دا سختۍ او مشکلات په سترګو لیده د هغه ژي کې چې موږ ورسره مخ وو نو پرده د موږ لپاره خو پښتونخوا بیا هم د موږ پښتانه ورونه دي موږ خاوره هغه هم خو کله چې زه هلته ولاړم داسې احساس مې کولو لکه چې زه ډیر لرې تللی یم او ډیر څه رانه پاتې وي خپل ملک نو احساس مو ډیر د خفګان و کړاوونه و مشکلات و بیا لکه څنګه چې همیشه له کړاوونو وروسته ښې ورځې هم راځي بیا د خدای پاک رحم و فضل بیا موږ په پاکستان کې یو څه وخت چې تیر کړلو هلته مو درسونه وویلې او زندگی مو بهتره شوله بیا هغه و چې له غزې نه هم داسې پسې راغلم کاناډا ته مننه د کاناډا په ژوند به وروسته وغږېږو تاسو کاناډا ته څنګه راغلی دغه سوال مې دی چې تاسو د افغانستان انقلابونه لیدلی دي چې یو نظام راغلی بل نظام حاکم شوی په زور حاکم شوی دی له دې نه ستاسو تجربه څه ده دغسې نظامونه وړنګېدل او ستا شخصا درد په دې انقلابونو کې تا ته کوم درد رسېدلی و چې ته ډېر خوږمن کړی وي او اوس هم تا ته هغه یادېږي زه فکر کوم د ماشومتوبه خاطرې وي درد خو دا و چې کله ما هم هغه خپل کور هغه کالا هغه کوټه هغه ځای هغه برنډه چیرته چې زه کېناستم چیرته ما خوراک څښاک او هغه پرېښوده بیا په ما باندې ډېر زیات په هغه وخت کې خفګان و ما بیرته کتل هغه ژي ته بیا مې چې کله ما هجرت وکړلو پاکستان ته راغلم پاکستان کې مې همیشه هغه په فکر کې و حتی خوبونه به مې لیدل د همغه ځای د همغه کوټې د همغه حویلۍ د همغه باغ هغه خوبونه مې لیدل تر ډېرو کلونو پورې نو د افغانستان تحولات خو سیاسي نگاه نه البته زه سیاسي سړی نه یم خو زه غواړم چې دا ووایم متاسفانه د افغانستان خلک ډېر زیات تو کړاوونو سره مخ شوي دي په دې تیرو 15-40 کالو کې او دغه تحولات چې منځته راغلي دي یو هم تداوم نه ده کړی البته مونږ شاید نه چې زه مطمئن یم چې مونږ افغانان څه شی دی چې مونږ صحیح نه کوو باید مونږ د خپل مسیر پیدا کړو ولې ټوله نړۍ په آرام ده ولې دنیا ټوله آرام ژوند کوي او په خپل
ټاټوبي ملکونو کې په خپلو ځایونو کې پراته دي. موږ افغانان چې یو در په دره یو، خو موږ باید دې باره کې یو قوي فکر وکړو ټول افغانان چې ولې موږ سره دا پیښیږي. مننه. کله چې تاسو له افغانستان په لومړي ځل وتلی او پښتونخوا ته لاړئ، پښتونخوا په کوم ښار کې مو ژوند وکړ؟ موږ په پېښور ښار کې وو. پېښور کې موږ اوسېدلو. بیا البته لکه څنګه چې ټول افغانان راسي نو مختلفو علاقو د پاکستان ته کډه کېږي. موږ زیات وخت ټول هم همدغه پېښور کې وو. پېښور کې موږ بیا په اوړي کې به چون موږ له دې ګرمې هوا سره بلد نه وو، نو موږ به تللو ډېر وخت غرنیو علاقو ته د پاکستان. سوات کې اوسېدلو، همداسې په د خیبر درې خوا کې په د دیر دره کې او د بټ آباد، نو دا مختلفې علاقې وې د پاکستان چې هلته موږ ژوند کړی ده. البته په اوړي کې بیا په ژمي کې بیرته راتللو پېښور ته. ډېر ښه. په دې موده کې چې تاسو پښتونخوا کې م ژوند وکړه، وطن کې حالات کرار ښه کېدل، نو کله مو داسې اراده بیا وکړه چې وطن ته لاړ شئ، خپل کلي ته لاړ شئ او دوستان ملګري هغه د خپله کلا چې تاسو یادونه وکړه بیرته تللي یې او که نه؟ متاسفانه نه. په پاکستان کې چې موږ ول دې هیلې سره ټول وخت ورځ و شپه په دې هیله تېرېده چې موږ به بیرته ځو خپل ملک و خپل کور کلي ته به ځو، خو هغه موقع موږ ته مساعده نه سوله. په افغانستان کې هماغه جنګونه نه وو او دوام یې کړی و، نو موږ ونه شوی کړی، خصوصا ما ونه شوی کړلی. مننه. د پښتونخوا په ژوند به م یو څه کیسې وکړو. په هماغه وخت کې دومره فکري روزنه نه وه، یا هماغه پښتانه په دې نه پوهېدل، یا دغسې زده کړې ورته ورکول کېدې چې افغانستان یو جدا ملک دی او هغه نظام بیل دی. د افغانانو سره ښه رویه هم تر ډېره نه کېده. تاسو سره د هماغه خلکو رویه څنګه وه؟ زه به دا ووایم نظرونه مختلف دي. د ما هغه په اصطلاح کوچنیتوب وخت چې ده په پاکستان کې پېښور کې تېر شوی ده. پېښور کې موږ ډېر ښه وخت لرلی ده. زه د پېښور نه ښې خاطرې لرم د خلکو نه، او موږ سره یې ډېره ښه وضع کړې ده. یو موږ دوستانو عزیزانو موږ سره چې څومره ښه وخت تېر کړی ده، البته هغه خاطرې به تل د موږ په زړه کې وي. دا چې بعضې خلکو شاید ښې خاطرې نه یې لرلې، مشکلات وو، د هجرت ژوند و، دې کې به وي داسې یو تعداد خلک، لیکن د پاکستان د موږ پښتنو وروڼو موږ سره همیشه ښه وخت تېر کړی ده. ډېره مننه. امازی صاحب دا راته ووایه چې تاسو کافي وخت مسافري کړې. په دې مسافرۍ دور کې وطن ته تللي یې او کومو ځایونو ته تللي یې او څه درته جالب و؟ زه خو چې پاکستان کې وم، هلته چې ما درس وویلې یو حده پورې، بیا ما هلته کار وظیفه واخیستله. نو له هغه نه وروسته چې وظیفه واخیستله، نو د موږ پروګرامونه چې وو د افغانستان غرنیو سیمو ته وو. البته دا یو غیر دولتي موسسه وه چې هغوی سره موږ کار کولو په هغه وخت کې، او د افغانستان ته مو موږ بعضې مواد، زراعتي مواد او همدارنګه نور د ایریګیشن په برخه کې آبیاري کارونه کول. البته ما ته په هغه وخت کې دا موقع پیدا سوې وه چې د پکتیا ولایت غرنیزو علاقو ته سفر ولرم، خصوصا د پکتیا د ډنډي پټان، جاني خیلو، موسی خیلو، د منګلو ولسوالیو کې ما سفرونه کړي و، هغه ځایونو ته تللی یم، غرنۍ علاقې. ښې خاطرې له هغه نه دا لرم، ډېر میلمه پاله خلک دي، ډېر خواږه خلک دي، د موږ یې ډېر هرکلی کړی ده او موږ ورسره ډېر ښه وخت تېر کړی. هلته مو شپې کړي دي. اوس هم د هغه وخت هغه ښې خاطرې لرم چې د اوړي شپې وې او موږ د بام په سر په کټونو کې هلته ویده شولو، او دا هوا داسې وه
لکه ډیره یوه خوږه لګېدله، نه ډیره یخ و. که یخ و نو هغه یخ یې لږ ښه لګېده یو انسان په وجود باندې. نو اوس مې هغه همیشه د ما په زړه کېږي چې هغه تقریبا نن به 15 شپږ کاله مخکې 20 کاله مخکې و. ډېر ښه. تاسو هغه پټان او جانخیل مساخیل ولسوالیو ته سفرونه درلوده. زه غواړم دې موضوع کې لږ نور تم شو چون د کلي موضوع ده او زموږ لیدونکي اکثره دلته په کاناډا کې هم د دې ولسوالیو خلک شته یا په وطن کې چې دي. د دې ولسوالیو ته ستا تګ هماغلته د خلکو ژوند، غرنی ژوند، د کلي ژوند، هغه شیان چې تا لیدل، تا زده کړې وکړې، بیا د خلکو رویه څنګه وه او د دوی ژوند څنګه وه او ستا تجربه د دوی په اړه څه وه؟ که دې په اړه معلومات راکړې داسې جالبه خاطره هم راسره شریکه کړي. ولې نه؟ البته دا خو غرنۍ علاقه ده. د خلکو ژوند متاسفانه د مادي ترقي له طرف نه ډیر کمزور یو په هغه وخت کې، او هم سړکونه او لارې هم چندانې ښې نه وې. دا چې غرونه و، کورونه د غرونو کې وو، لرې لرې منطقو کې وو. یما لپاره جالبه دا وه چې ما هغه وخت کې فکر کولو چې دې خلکو صحي ضرورتونه بل کومه ځای نه پوره کوي، کوم ځای ته به شفاخانې ته ځي، ځکه چې موږ مزل کولو غرونو کې ډېر لرې لرې ټول غرونو منځ کې دي. نو ما لپاره دا همیشه فکر به و راسره. او بل دا و چې د خلکو دغه اوبه راوړنه، مثلا زه چې سهار راپاڅېدلم یو چیرته و، دغه چیرته موږ یو ډېر نږدې دوست، میلمه پاله دوست چې و، موږ دوی سره اوسېدلو په غره کې لاندې چیرته هلته یوه چینه وه. نو موږ سهار چې پاڅېدلو باید هلته تللي وای چې هغه ځای کې موږ اودس کړی وای، بېرته بیا راختلي وای چې کور هم ډېر جګ منطقه باندې و. بیا هلته راغلو سهار لمونځ ته. نو د ما لپاره دا ډېرې خوږې خاطرې مې وې. په عین حال کې متاسفانه دا هم باید ووایم چې د موږ خلک له ابتدایي خدماتو نه په هغه علاقو کې څومره محروم دي، او تر اوسه پورې مې همیشه هغه په زړه کې راګرځي چې هغه خلکو ته به څه خدمت شوی د دولت له طرفه یا د افغانستان ته چې څونه په اصطلاح پیسې راغللې، کومکونه راغله، آیا هغوی خلکو ته به څه رسېدلي وي که نه؟ نو همیشه اوس هم داسې فکر کوم د هغوی په باره کې. سړی ځوروي واقعا دی. امازه صاحب دغلته زه ځینې کتابونه ګورم، د ګل پاچا الفت کلیات دی او د افغانستان معاصر تاریخ دی، ځینې نور پښتو کتابونه دي، او ستاسو دغه ماحول د کور دغسې وطني جوړ کړی دی. په غربي نړۍ کې بیا په دغسې یو هېواد کې د خپل کلتور، خپل عنعنات او دغه ارزښتونه پالل تاسو څنګه کوئ؟ ډېره ښه پوښتنه ده کمال صاحب محترم. ما یو وخت کې یو کتاب لوستلو، مؤلف اوس هم راته معلوم ده، ډاکټر سټیفن کافي نومېدلو، امریکایي و. هغې لیکلي وو چې د ژوند کې چې ده بعضې معیارونه چې تاسې وساتئ، هغه به تاسې سره د ژوند په هره لحظه کې او په هر تصمیم کې کومک کوي، ځکه تاسو به همیشه هغوی معیارونو ته او هغوی اصولو ته مراجعه کوئ، او هغه به تاسې سره کومک کوي چې آیا زه دا تصمیم ونیسم، دا ژوند دغه قسم وکړمه، دا د ما له دې اصولو سره برابر ده که نه ده. نو دلته په کاناډا کې دغه مطالعې موږ سره کومک کړی. تا د پښتو کتابو ته اشاره وکړله، زه هغه هم لولم، د انګلیسي مختلف کتابونه هم لولم، او ما سره کومک چې ده په دې کې ژوند کې د خپل دود او دستور پالنې دې کړی ده چې ما په ژوند کې یو څو اصول ټاکلي دي، او هغه اصول د موږ د عنعناتو، د موږ د دین او سره تطابق خوري،
او هغه ما سره همیشه کومک کړی. زه همیشه په ژوند کې وړو غټو فیصلو ته فیصلې چې کوم هغه ته مراجعه کوم. نو زه فکر کوم چې موږ لپاره مهمه دا ده چې خپل کلتور و فرهنګ او خپل دین دا چې موږ خپل معیارونه اصول وټاکو، انشاءالله موږ نه خپل کلتور و فرهنګ نه هېرېږي. زما او ستا کیسې بیخي خوږې دي او ستا خبرې ډېرې خوږې دي او د وطن یاد البته موږ ته هم د وطن هغه یاد را تازه کوي. نو غواړم د افغانستان ژوند په اړه وروستی سوال دا وکړم چې کله دغسې کور کې ناست وې یا چېرته په وظیفه کې وې یا په لار ځې یا چېرته قدم وهې، کله دغسې فکر درځي چې وطن به څنګه شي او د وطن کوم شیان در یادېږي؟ که دغه کیسه راته وکړي. ولې نه، همیشه د موږ ټولو همدا هیله ده چې په وطن کې ارامي راسي، سوله راسي او موږ بیرته خپل وطن ته یو وخت کې په ارامۍ سره ولاړ سو، ستانه سو او هغه ملک کې خدمت وکړو. د وطن هره لحظه را په زړه کېږي. زه فکر کوم چې تا به اورېدلي ډېرو افغانانو نه چې له وطن نه لرې دي چې د وطن هغه خوی و بوی، هغه فرهنګ، هغه کلتور، هغه میلمه پالنه، هغه دوستي، هغه ملګرتیا چې یو له بله، هغه اخلاصونه چې موږ یو بل سره لرو، هغه د ما تل په زړه کې وي او همیشه هم د ما ډېر زیات یادېږي. یعنی هغه د موږ معنوي هستي ده. زه فکر کوم چې دا معنوي هستي موږ وساتو، که چې هر چیرته په دنیا کې یو او موږ سره وي، کوشش مو دا وي چې ساتلی وي. نو ځکه چې موږ مادیات به هم لاسته راوړو، ژوند به هم هر چیرته وکړو، لیکن کله هم تاسو که اورېدلي لیدلي افغانستان ته خارجیان د نورو ملکونو خلک راغلي، د موږ فرهنګ، موږ کلتور ډېر زیات ورته په زړه پورې معلومیږي. موږ ډېر اتنټیک، ډېر اصلي، ډېر ساده، ډېر بسیط یو فرهنګ لرو. په عین حالت کې ښه مغلق هم ده او دا نوره نړۍ چې ده تغییرات و تبدیلات ډېر پکې راغلي دي. د موږ په ملک کې هغه پخواني رسم و رواجونه اوس هم هماغسې ژوندي دي او موږ یې باید وساتو او همیشه مې ډېر په زړه کې راځي. ډېره زیاته مننه مزی صاحب له خوږو د افغانستان کیسې مو راته وکړې. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې زموږ د وطن خاطرې خپرونه مو تر دې شیبې را سره ولیده. لومړۍ برخه کې موږ د مزی صاحب د وطن او د مهاجرت د پښتونخوا کیسې مو ترې واورېدې. بله برخه کې به موږ د نوموړي د کاناډا په ژوند تاسو ته معلومات درکوو چې نوموړی کاناډا ته څنګه راغلی دی او دلته په څه کارونو باندې بوخت دی او د کاناډا د ژوند په اړه به هم ورسره غږېږو. نو لنډه دمه اخلو، تر هغې مو ملتیا وکړئ. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو ډېره مننه چې زموږ خپرونه را سره ګورئ او خپل د وطن یاد را سره تازه کوئ. موږ سره انجینر قیوم احمدزی دی. د خپرونې په دې برخه کې به د نوموړي د کاناډا په ژوند ورسره غږېږو. هیله ده چې زموږ دغه برخه هم تر پای شی به وګورئ او ملتیا مو وکړئ. ډېره زیاته مننه مزی صاحب تر دې دمه موږ سره په برنامه کې او دستانه خوږې خوږې خبرې اورو، بیخي مینه مو نه پرې ماتېږي. خیر اوسې، خوشحاله یم. زه هم ډېره ښه ورځ ده، ښه هوا ده، ښه موسم ده. د اتاوا ښار کې دغه پارک کې چې موږ یو، موږ سره نږدې دلته ده. کله له
ماشومانو سره راځم دلته دوی ګرځي ساتي ډېره مننه مزی صاحب. له دې به شروع کړو، کاناډا ته څنګه راغلې؟ دغه کیسه راته وکړه. زه خو لکه مخکې مې چې خبرې وکړې د افغانستان او د پاکستان د ژوند په وخت کې ما همیشه هدف و خوب دا لرلو چې زه لوړ تحصیلات وکړم او اکثر د ما دا خواهش او هیله زیاته دا وه چې دې ملکو ته زه راسم هغه وخت کې. زه به اکثرا ما به دا د دې ځایونو د پوهنتونونو مجلې لوستلې، ما به د بعضې کتابونه لوستل، هغه وخت کې د انګلیسي ژبه زده کړم کړې وه. نو دا ما ته ډېره جالبه وه، د ما لپاره یو خوب و چې زه یو خارجي پوهنتون ته راسم. نو بیا هغه وخت کې به زه په دې پاکستان کې ډېر زیات کوششونه دا مې وکړه، مختلفو ارګانونو سره په تماس کې وم، دلته په متحده ایالاتو کې. نو آخر په دې وتوانېدلم چې زه یو سکالرشپ واخلم او یو بورس له خوا نه په هغه وختو کې فقط د 4 کلو د تحصیل لپاره راسم. البته هغه بورس داسې و چې یو کال موږ سره په هغه وخت کې کومک کولو، بیا وروسته له هغه نه باید موږ خپله د پروسه خپله مخکې وړې وای. نو بیا داسې وسولو چې په افغانستان کې تغییرات و تبدیلات ډېر راغلل. نو زه دلته له خپل درسي پروګرام نه وروسته همدلته پاتې شوم، ګرچې د ما هیله ډېره دا وه چې د ما د پروګرام د تحصیل ختم سي، زه به بیرته افغانستان ته ستنېږم. متاسفانه په دې کې دغه د تقریبا نږدې 4 کاله ووتل چې په همدې ملک کې اوسېږم. ډېره مننه مزی صاحب، تاسو په تحصیلي بورس باندې راغلی. دغلته د زده کړو په اړه راته ووایه او خپل زده کړو په اړه هم راته ووایه. دلته د زده کړو بهیر ستا لپاره څنګه و؟ له کومو ننګونو ډک و او کوم فرصتونه دلته و ستا لپاره؟ مننه کمال صاحب محترم. البته لکه په هر ملک کې چې خپل ملک نه ته بې ځایه سې نو ننګونې موجودې وي. زه چې کله دلته راغلم د ما لپاره فرهنګ و کلتور یو ستونزه وه. په هغه وخت کې مهاجر خلک یعنې ایمیګرنټس هم ډېر کم وو. بیا زه خپله په یو ښار کې اوسېدلم چېرته چې ما د تحصیل لومړۍ دوره سرته رسوله چې په هغه کې د بچلر ډیګري پروګرام و. په هغه کې په هغه ټول ښار کې 2 نفره افغانان وو چې یو زه وم یو بل څوک و او هغه بل نفر هم بیا هغه ښار پرېښودو، نو زه یوازې پکې پاتې شوم. البته د افغانستان مهاجر په هغه وختو کې کم و. نو ننګونې دا وې ژبه، کلتور و فرهنګ دا و. او بل دا و چې تدریسي پروګرامونه ډېر فرق کوي د دې چې د هغه ژي نه. دلته ډېر زیات انالیټیک وي، کریټیکل تینکینګ، انتقادي تفکر باندې درس ورکول کیږي. نو دې سره آشنایي او دا په دې طریقه باندې زده کړه کول دا هم د ما لپاره یو جالب شی و چې البته ځان مو سره آشنا کړلو. ډېره مننه مزی صاحب. د کاناډا کې تا کافي ژوند کړی، کومو ښارونو کې پاتې شوی؟ اوټاوا کې د څونه ژوند کړی یا ټول ژوند دې په اوټاوا کې کړی که نه په نورو ښارونو کې هم اوسېدلی؟ مننه. او زه د کاناډا په مختلفو ښارو کې سفرونه خو مې ډېر کړي هر ښار ته، خو استوګنه مې دلته په اتاوا کې کړې ده، په ریجاینا کې. ریجاینا د سسکچوان ایالت یو ښار ده چې په هغه کې تقریبا نږدې 10 کاله ژوند ما کړی ده. بیا هغه نه په ونکوور او کلګري، ویکټوریا د په اصطلاح د لویدیځ کوم ولایتونه چې دي دې کې ډېر ګرځېدلی یم. ختیځ اړخ ته هم تللی یم د کاناډا. البته استوګنه مې پکې نه ده کړې، خو بیا هم د کاري پروګرامونو نګاه سفرونه مې ډېر لرلي دي. ډېره مننه مزی صاحب. له نن 30 کاله پخوا 34 کاله پخوا کاناډا څنګه وه؟ اوس څنګه ده؟
او په همغه وخت کې افغانان څومره وه او هغوی سره ستا روابط تر کومې کچې پورې وه؟ مننه. فرق و، نفوس کم و، خلک کم و، افغانان خو بیخي کم و. هر ښار ته به چې ولاړې ډېر محدود خلک و، هغه وخت کې د افغانانو تعداد ډېر کم و. فرق یې دا و چې په هغه وخت کې البته دا به مو ووایم د اقتصادي نګاه نه کاناډا په هغه وخت کې چې و په 90 کلو کې په سر کې کاناډا په یو اقتصادي بحران سره مخامخ و. په هغه وخت کې دا اړخ یې و. بل اړخ نه د مهاجرو کمښت کم و، دومره ډېر نه و. ژوند چې و تقریبا دومره زیات فرق خو نه و، خو البته اقتصادي نګاه نه نسبتا کمزوری و هغه وختو کې، چون دغه د ریسیشن یا سره مخامخ و هغه کلونو کې. مزای صاحب غواړم زموږ د لیدونکو سره دا پوښتنه ممکن واوسي، د مهاجرت ژوند طبعا سخت دی او له ستونزو خالي نه دی. په دغو ستونزو باندې څنګه برلاسی شوی او انګیزه دې څنګه وه؟ کله چې نوي مهاجرین یو هیواد ته ځي تر ډېره غیر عادي وژل کېږي یا مثال هیلې مړې کېږي یا ځینې خلک ورته دغسې مفکوره ورکوي چې ته دلته هېڅ شی نشې کولی، ته به یوازې یو عادي ممکن ته عادي کارګر تر اخره پاتې شي. ستا تجربې چې دومره عمر دې په کاناډا کې تېر کړی دی، دغسې واقعو سره مخ شوی؟ سړی باید تل ناهیلې نه سي. زه فکر کوم ما سره چې ډېر کومک کړی ده دغه هیله او تمه د ما وه او همیشه هم ما چې یو شي ما سره کومک کړی ده هغه ما خپل هدف ته متوجه وم او دا دی چې دا ملک د فرصتونو ده. دا چې خلک وایي چې مثلا دلته سختۍ دي، دې کې شک نشته، هره دنیا هر کونج کې په خپل ملک کې هم مشکلات او سختۍ شته دي، ژوند سره د ژوند کړاوونه وي. اما دا ده چې په دې ملک کې فرصتونه ډېر زیات دي. که څوک کوشش وکړي او کار وکړي په دې ملک کې، هغه خپل ژوند زندگی خپل ځان او اولادونو لپاره جوړولی سي. نو دا ده چې زه فکر کوم چې د موږ لپاره اوس هدف باید دا وي چې کوشش مو وي چې موږ هیڅکله هم هیله له لاسه ورنه کړو. هیله زه فکر کوم سړی هر چیرته رسولی سي. مزای صاحب مننه. غواړم دغه راته ووایئ چې تاسو زده کړې په کومه رشته کې وکړې او تر کومه کچې مو زده کړې کړې؟ مننه، خیر اوسئ. زه خو لکه مخکې مې چېرته ویلې، ما یو وخت کې په پاکستان کې شروع کړې وه انګلیسي ژبې ته. انګلیسي ژبه مې زده کړله، بیا مې امتحانونه ورکړل. هغې ته مخکې پوښتنې په ارتباط باندې غواړم هغه واضح کړم. ډېر مشکلات د ژبې موږ ته وو هغه وخت کې. ما به انګلیسي د الیکاین ته ویلې، الیکاین به ایښی و او انګلیسي به مې ویلې. سهار به چې راجګ سو دا د الیکاین دود به د ما په سپوږمو کې و، ما به هغه توروالی احساس کړلو. دغه ټایپونه به وو هغه وختو کې، کیسټ به مې پکې اچوله د انګلیسي د لیسننګ لپاره، دا به مې پکې ایښې وه او د شپې به دې ته ناست وم، دا به مې اورېدله. بیا له هغه نه وروسته چې کله زه په دې وتوانېدلم چې ما ته دا بورس پیدا سي او زه دلته راسم، ما لومړی زده کړې دلته د ریجاینا په پوهنتون کې وکړلې، د سافټویر په برخه کې. او هغه وخت کې نو 34 کاله مخکې، 33 کاله مخکې، البته دا ساحه ډېره وړه وه او دونه زیاته پراخه او وسیع نه وه. بیا له هغه نه وروسته مې تر ماستري کچې پورې دلته د اتاوا پوهنتون کې او د تورنټو په پوهنتون کې وکړلې.
بیا له هغه نه وروسته ماته بعضې کارونه پیدا سو څېړنې مې خوښېدلې بیا یو څه وخت مې څېړنې وکړې دلته په اتاوا کې کومه برخه کې مو څېړنې زه د ټیلیکام په برخه کې د ما څېړنې ډېرې یو وخت کې دلته او کار مې په ساحه کې ډېر وکړلو دلته په اتاوا کې یو لوی د څېړنو شرکت و د BNR بل ناردرن ریسرچ په نوم باندې په هغه کې تقریبا په هغه وخت سره ډېر زیات ساینسپوهان و انجینران و چې په د ټیلیکام په برخه کې ریسرچ روان و انټرنیټ په هغه وخت کې نه و 10 کاله مخکې ډېر کمزوری لږ و البته موږ په یو بخش کې کار کولو چې اوس دغه DSL د ډیجیټل سبسکرایبر الاینس ورته وایي دا چې راغله د قوي انټرنیټ په هغه وخت کې انټرنیټ و موږ به د تلیفون نه استفاده کوله تلیفون لاین سره به هم کنیکټ کړلو ډېر په قرار به راتللو او هغې سپیډ زیات نه و بیا په دې اړخ کې موږ یو ګروپ چې 15 کسیز ګروپ په دې اړخ کې موږ څېړنې کولې په هغه وخت کې له هغه نه وروسته په هر حال هغه بیا په DSL تبدیل سولو بیا نو ما نور خپله په دې اپلیکیشن د بزنس خواو کې هم کار ډېر کړی ده نو مختلفو ساحو کې مې کړی ده دغه د موږ د کار ساحه داسې ده چې وسیع ده بیا خصوصا په هغه وخت کې چې انټرنیټ راغی دونه وسیع سوله چې په اصطلاح په ډېرو اړخونو کې موږ کولی سوی چې استفاده ترې وکړو امازی صاحب ډېره مننه چې تا د خپلو زده کړو کیسه راته وکړه تاسو تر ماسټري کچې پورې د کاناډا په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي دا زموږ د ټول وطن دپاره ویاړ دی خو دا چې وطن شرایط تیار نه دي سړی ځوروي امازی صاحب اوس فعلا په څه بوخت یې چېرته کار کوې که دغه کیسه هم راته مننه د ما د کار ساحه خو لکه مخکې چې ویلې په مختلفو شرکتونو د دولتي د خصوصا د فدرالي او ولایتي بخشونو کې مې وظیفې اجرا کړي دي په ولایتي بخش کې زه په ساسکچوان کې د ساسټل په نوم باندې چې د هغه ولایت په اصطلاح وزارت د مخابراتو د هغې کې کار کولو او هغه وظیفه تقریبا ډېر کلونه ما اجرا کړله بیا هغې نه وروسته مې کارونه د بل کاناډا سره هم یو څه وخت کار وکړلو له هغه نه وروسته دولت سره مې کار وکړلو په مختلفو بخشو کې حتی په ایویشن کې مې هم کار وکړلو خصوصا د ایروسپیس په بخش کې یو کمپنۍ وه چې له هغه سره مې مشاور په صفت باندې یو څه کار وکړلو نو هماغه لړۍ دوام لري اوس هم تقریبا هماغه ساحه کې کار کوم له دغه دفترونو سره د ما همکاري ده څومره بریالی په ژوند کې د الله شکر ده په دې حالت شکر البته زه خوشحاله یم تر کوم هدفونه مې ځان ته ټاکلي وو هغه مې ترلاسه کړي دي خو داسې هدف لرې چې هغه ته نه یې رسېدلی یا توقع لرې چې هلته باید ورسېږم هیلې خو ډېرې دي یوه هیله پوره شي بله پیدا کېږي او رښتیا خیر د موږ خو ټولو غټه هیله ټولو نه لویه هیله چې ده هغه د موږ وطن ته ده او موږ غواړو چې د موږ وطن آباد شي دې ملک کې موږ ګورو د هرې جامې د هر ملک خلک دي او کله زه داسې احساس د مایوسۍ وکم د خپل ملک ته باور وکړه دې ملکونو کې یعنې څومره وخت چې ما تېر کړی همیشه ما داسې مقایسي سوي فکر کړی ما ویلي دي چې یعنې دا شی دلته شتون لري او کیدونکی ده ولې د موږ په ملک کې نه کیږي او نه ده شوی نو دا غټه هیله ده او نور هیله هم دا ده چې د ما اولادونه دي اوس الحمدلله فامیلونه هم نور ډېر دي چې دوی خپل ثمر ته ورسیږي خپل کارونو ته خپل پرمختګ وکړي او انشاءالله یو وخت کې که خدای کول که لږ ذره هم وي کومک خپل هیواد او خپل خلکو ته ورسیږي مننه مازی صاحب تا د فامیلونو یادونه وکړه د کورنۍ دلته مونږ چې واورېدل وایي مازی صاحب
ډېر د فامیل غړي دلته دي او یو کوچنی ښارګوټی یو کوچنی کلی وی رامنځته کړی دی که دغه کیسه راته وکړې دغه د فامیل غړي د څوک دي او دوی دې څنګه راوست مننه خیر اوسېږي د ما فامیل دلته څو ورونه دي موږ درې څلور ورونه او د هغوی فامیلونه بیا مې ورېرونه دي خوریونه مې دي او نور هم اوښې مې دي نو دا ټول فامیلونه تقریبا د تره زوی مې ده ما سره چې د ما خیښ هم ده هغه د هغوی خو دا وروستي وخت کې راغلل هغوی خپله ډېره ښه وظیفه لرله کاروبار په افغانستان کې د بین الملل سره یې کار کولو او په خپل همتو خپل کوششونو باندې راغلی هغه هم د هغه زمن دي دلته څو هغه هم دلته دي نو تعداد د موږ تقریبا نږدې 50-60 نفره به یو لا زیات به یو احساس د پکې څنګه یې د جلاوطنۍ احساس درځي و که نه البته جلاوطنۍ احساس خو شته همیشه به وي بالکل اما خوشحاله یم چې دوی دلته دي باور وکړه دغه ورېرونه یې ما چې دي خوریونه مې دي دوی ټول پوهنتونونو ته ځي اوس درسونه وایي د اتاوا پوهنتون کې دي دلته یې کالټن پوهنتون کې دي د ما زمنو سره یو ځای نو همیشه پې ویاړم پې خوشحاله یم چې دوی خپل هدف ته متوجه دي او ځي په خپلو درسونو ته داسې احساس د خوشحالۍ کوم چې زه دوی ټول وینم چې پرمختګ کوي او په مخ روان دي او همیشه د ما دوی ته همدا توصیه وي چې دوی دغه کوششونه له لاسه ورنکړي او هغه خپل وطن ته هم یو وخت کې یو څه وکړی شي دغه د خوښۍ مراسم یا داسې دیني او ملي ورځې اخترونه دلته د ښادۍ پروګرامونه ستاسو دغه ارتباطات څنګه دي او دغه څنګه به سره پالئ نسبتا د نورو نه تاسو ته ډېره وطني هغه خپل عنعنات سره پالئ موږ خو اکثرا د اختر په ورځو کې ټول فامیلونه سره په یو کور کې جمع کیږو هلته په اصطلاح وینو یو بل سره البته دغسې ژمي کې هم یو کور کې یو ورځ نه یو ورځ یو میلمستیا وي هلته جمع کیږو په اوړي کې لکه داسې نن ورځ غوندې هم باندې ځو پروګرامونه لرو همدغه نن هم ماسپښین کې یو ورور کوم دغسې د کبابو د راټولېدو پروګرام جوړ کړی ده او موږ ته یې ویلي دي چې ماښام به دوی سره هلته نږدې وو نو ښه ده کله چې هلته ورسم دوی ووینم سره نږدې کیو نو پرې خوشحاله شو ډېره مننه مزی صاحب غواړم خپله وروستی پوښتنه وکړم هغه لیدونکي چې په افغانستان کې تا ګوري کاناډا کې چې کوم نوي راغلي افغانان دي یا پخواني دي یا په هر هېواد کې چې دا زموږ خپرونه هر افغان ګوري ستا پیغام به ورته څه وي مننه د ما پیغام البته زه به درې شیونه ووایم یو خو مې پیغام دغه خپل افغانانو ورونو ته ده چې اوس راغلي یا پخوانه دلته میشته دي هغه پیغام د ما دا ده چې دې ملک کې موږ وینو پرمختګونه وینو خلک وینو زندگی وینو چې په څه ترتیب سره روان ده سیستمونه دي جوړ سوي دي که له قوانینو نه یې ونیسه تر پرمختګ د ساینس او ټکنالوژي او د هر نګاه نه زه فکر کوم چې د موږ خلک باید موږ کوشش وکړو دې ته وګورو او موږ هم دې کې سهم واخلو موږ فکر ونه کړو چې دا شیونه جوړ شوي موږ فقط ترې استفاده وکړو او بس موږ باید په دې کې داسې سهم واخلو ګوره د دې ملک کې چې موږ اوسېږو دې ملک موږ سره ډېر ښه کړي دي موږ ته د دې خلکو غېږ خلاصه کړې موږ راغلي یو موږ دلته د دې ملک د حقوقو نه برخورداره یو موږ باید د دې قوانینو احترام وکړو موږ باید په دې ټولنه کې لاسته راوړنې ولرو د موږ ځوانه طبقه باید لاسته راوړنې ولري او موږ کوشش مو دا وي چې په عادي شیونو باندې راضي نه شو موږ چې دلته په اتاوا کې ګورو ډېرې ټولنې دي د نورو ملکونو یا په تورنټو کې یا په ونکوور نورو ښارونو کې پرمختګ یې کړی ولې افغانان ونه کړي او انشاءالله موږ افغانان ډېر استعداد هم لري موږ ډېر
تکړه خلک یو او کولی سو انشاءالله. او د ما هیله دا ده دې طبقې خلکو نه ځوانانو نه مې هیله دا ده چې ځوانان کوشش دا وکړي چې په وړو شیونو باندې ځان مصروف نه کړي. زندگی کې هدف وټاکي او کوشش وکړي هغه ته او انشاءالله دوی به هغه ته رسیږي. او تعلیمي او تحصیلي پروګرامونه تعقیب کړي. داسې فکر ونه کړي چې مثلا بعضې خلک ورته وایي چې یا دوستان ورته وایي چې نه زه مثلا دلته ښه عاید لرم بدون له دې نه چې ما دا درس ویلی یا دا انکډوټل خبرې دي. دا خبرې دي چې فقط سطحي دي. احصایه ساینس او څېړنې دا ښیي هر هغه څوک چې تعلیم و تحصیل وکړي د هغوی ژوند له نورو نه بهتر وي په دې ملک کې او دا واضح څېړنې سوي دي په دې کې. یو بل شاید چې زه غواړم هغه پلرونو مندو ته چې اولادونه یې دلته رالیږلي له مختلفو لارو نه راغلي دي دوی باید کوشش وکړي له دې خپلو اولادونو سره وطن کې دي چې اولادونه یې دلته دي له دوی سره مستقیم ارتباط همیشه په ارتباط کې اوسي. نن سبا خو انټرنیټ او واتساپ او تلیفوني ارتباطات ډېر اسانه دي. هغه وخت کې مونږ چې کور ته تلیفون کوئ ما په زړه کېږي مونږ به $4.5 په 1 منټ باندې خبرې کولې خپل ملک ته هم سې زنګ ویلو یا هغه وخت کې پاکستان ته. نو دغه ارتباط دغه خپل اولادونه باید دوی دې ته وهڅوي چې پوښتنې له دوی نه وکړی چې دوی ملګري څوک دي چا سره کینی چا سره پاڅي څه وخت کور ته راځي څه کوي. دا البته دلته هغه پلرونه هم چې دلته اوسیږي دا هم دا پوښتنې وکړي د زمنو خپل د لوڼو د زمنو د اولادونو خپل ملګري وپېژني چې چا سره دي ځکه تاثیر او اغیزې د ملګرو له طرف نه په دوی په اولادونو باندې به ډېرې زیاتې وي. دوی باید هغه ملګرو د هر یو ملګري نوم یې وپېژني چې څوک د چا سره کیني چا سره پاڅېږي. ډېره زیاته مننه مزی صاحب چې موږ سره د وطن خاطرې په خپرونه کې حاضر شوی او د وطن کیسې مو راته وکړې د کاناډا د ژوند مختلف اړخونه مو بیان کړه. نو ډېره مننه چې موږ سره په خپرونه کې حاضر شوی. خیر اوسئ. ډېره مننه. سلامت اوسئ. خیر اوسئ. د وصال تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه د نن وطن خاطرې ځانګړې د بنډار خپرونه چې په اوټاوا کې مو له میشت افغان انجینر قیوم احمدزي سره ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بیا چې زه احسان کمال په بله خپرونه کې ستاسو درانه حضور ته راځم تر هغې مو په لوی او بښونکي ځای ته الله سپارم.